پوښتنه بیا دا ده چې څنګه کولی شو دغه مثبت فکر موږ خپل عادت کړو همیشه مثبت فکر وکړو او دغه د مثبت فکر تخم په خپل ذهن کې وکړو د مثبت فکر کولو لپاره اولنۍ نسخه چې ده هغه دی شکر ایستل حد اقل په ورځ کې د درې داسې څیزونو شکر وباسئ چې تاسو الله تعالی درکړی که موږ فکر وکړو نو موږ ته الله تعالی په زرګونه نعمتونه راکړي اوس الله تعالی پر عظیم شان کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها الله تعالی فرمایي که تاسو زما نعمتونه وشمېرئ نشئ شمېرلی او احتیاج نشئ شمېرلی یوازې موږ خپل بدن ته وګورو چې موږ ته الله تعالی څومره نعمتونه راکړي دغه سترګې غوږونه خوله لاسونه پښې اوس که یو انسان یوازې یوه سترګه نه وي آیا هغه خپل مسیر کتلی شي هغه به د ډېرو مشکلات سره لاسه کوي نو د مثبت فکر کولو لپاره اولنۍ لاره اولنۍ نسخه دا ده چې تاسو شکر وباسئ حد اقل د درې څیزونو په اړه هره ورځ تاسو شکر وباسئ دوهم منفي فکر بدلول په مثبت فکر یعنې انګلیسي ورته وایي چې reframe your negative thoughts into positive خپل دغه منفي فکر ته مثبت اړخ ته اړول مثلا یو کار داسې وي چې تاسو هغه مشکل ښکاري تاسو وایئ چې دغه کار نشم کولی دغه د نشم کولی کلمه تاسې بدل کړئ او چینج کړئ د زه یې کولی شم کله چې تاسو خپل ذهن ته دغه وایئ چې زه دغه کار کولی شم که دغه کار هر څومره سخت وي نو تاسو به هغه کار په ښه ډول ترسره کولی شئ او که ته همیشه خپل ځان ته وایې زه نشم کولی دا کار سخت دی هغوی کولی شي زه نشم کولی د هغوی او ستا ترمنځ هېڅ فرق نشته یوازینی فرق دا دی چې هغوی مثبت فکر لري هغوی وایي چې زه دغه کار کولی شم او ستا مشکل دا دی چې ته ځان ته وایې چې دغه کار نشم کولی دا ډېر سخت دی نو دوهم لاره دا ده چې تاسو باید خپل دغه منفي فکر مثبت فکر ته بدل کړئ درېیم دا چې دی خپل چاپېریال مثبت کړئ د داسې خلکو سره ناسته پاسته وکړئ چې هغوی خپل ژوند ته خوشبینه وي شکرګزاره وي داسې خلکو سره مه کښېنئ چې هغوی همیشه په ګیلو کې وي چې والله نن دا نشته هغه نشته دا مشکل دی هغه مشکل دی نه هغه خلکو سره کښېنئ چې هغوی خپل ژوند ته خوشبینه وي نور ته ښه نیت لري د نور په اړه مثبت فکر کوي داسې خلکو سره کښېنئ کله چې ستاسو چاپېریال مثبت شو نو ستاسو فکر باندې دا مستقیم اغېزه لري که داسې خلکو سره کښېنئ چې هغوی همیشه ناشکري کوي د الله تعالی ژوند ته خوشبینه نه دي همیشه شکایتونه دي او دوی دي نو داسې خلکو سره د ناستې نتیجه بیا دا کېږي چې تاسو هم د خپل ژوند څخه بېزاره کېږئ او اخرنۍ لاره یې دا ده چې په الله جل جلاله باندې توکل کوئ هغه شخص هغه خلک چې هغوی په الله تعالی باندې توکل کوي نو دوی هېڅکله د مشکلاتو سره نه مخامخ کېږي بلکې همیشه دوی مثبت فکر کوي او الله جل جلاله قرآن عظیم الشان کې فرمایي چې ومن یتوکل علی الله فهو حسبه څوک چې په الله جل جلاله باندې توکل کوي نو الله تعالی د هغوی لپاره کافي دی که مثبت فکر کوونکی شخص دا ولې مثبت فکر کوي ځکه چې هغه توکل په ده باندې دی چې داسې ذات شته چې ما دغه مشکلاتو څخه راوباسي نو کوشش وکړئ چې همیشه مثبت فکر وکړئ که هر ډول حالت راځي که مشکل وي سختي وي مصیبت وي هر ډول حالت چې وي همیشه مثبت فکر وکړئ خپل ژوند ته خوشبینه اوسئ دغه مشکلات او دغه ورځې تېرېږي انشاءالله روښانه راتلونکی زموږ او ستاسو انتظار کوي خپل ځان ته لوی لوی فکرونه وکړئ چې انشاءالله آینده ژوند کې به تاسو داسې خلک یاست چې دغه هېواد به پرمخ وړئ نورو ته به خدمت کوئ توجه څخه مو نړۍ Ah.